ملګرو ویډیو کې تاسې د پښتون ناپوهي او ضد ګورئ او دغه دښمنیانې دا ځوان د 15 کاله دښمني ډزولې ده او دغه 15 کاله د دې دښمنۍ له امله د خپل کور پاتې و 15 کاله وروسته کور ته راځي کور وضعیت وګورئ ای پښتونه کله به هوښیارېږي دا مردار بوټي په خپل سر راشنه شوي دي څومره بدبختي ده یو وخت به دې کې انسانان اوسېده لوبې به وي ماشومان به وو خنداګانې به وي پخلی به کېده 15 کاله همداسې پروت و خاورې وګوره چې پرتې دي دا وګوره څومره په خوارۍ او زحمتونو به یې دا جونګړه ځان ته جوړه کړې وه بس پښتون خپله ټوله انرژي د بل پښتون په وهلو د هغه په ضعیفه کولو د هغه په ځورولو مصرفوي که همدغه انرژي په خپل پرمختګ اتفاق او اتحاد کې مصرف کړي پښتون به نور خوار او ذلیله نه وي ویډیو لایک کوئ او شیر یې کوئ